السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زه فقط ډیر کم وخت نیسم، 15 دقیقې الا 10 دقیقې څلور خبرې کول غواړم. لومړی د عرفاني شعر تعریف، چې عرفاني شعر څه ته وایي. دوهم د عرفاني شعر تاریخ، لومړی تعریف او دویم تاریخ، او دریم د عرفاني شعر ځانګړتیاوې، او څلورم عرفاني شاعران. فقط دغه څلور خبرې کول غواړم. په لومړي سر کې راځم عرفاني شعر څه ته وایي، د عرفاني شعر تعریف ته. عرفاني شعر په پښتو ادب کې هغه شعر ته ویل کېږي چې په هغه کې روحانیت، معنویات او الله عز وجل ته نږدېوالی او د الله عز وجل سره محبت وي. او شاعري د ظاهري نړۍ څخه انسان باطنی نړۍ ته او روحاني موضوعاتو ته بیایي. دې ته عرفاني شعر ویل کېږي. د بېلګې په توګه عبدالرحمن بابا وایي چې شعر خو ډېر اوږد دی، خو ځینې فقط یو څو بیتونه منځ تر منځه ما راخیستي دي چې وایي چې ګوره هسې کې ردګار دی رب زما، چې صاحب د کل اختیار دی رب زما. شریک نه لري په خپله باچاهي کې، بې شریکه شهریار دی رب زما. او هسې نه چې واحدي د العجزه، هسې نه چې واحدي د العجزه، په واحد وجود بسیار دی رب زما. او هیڅ تغییر او تبدیل نه لري رحمانه، تل برقرار دی رب زما. زه وایم چې دغه بیتونه د رحمان بابا څوک واوري، هېڅ ضرورت د دې نشته چې هغه د عرفاني شعر تعریف کړي او د عرفاني شعر تعارف ته د ضرورت ولري. همدغه د عرفاني شعر تعریف دی. خلاص انسان د مجازي نړۍ نه حقیقي نړۍ ته وړل، او انسان ته د الله عز وجل مینه ښکاره کول، او د انسان مینه الله سره پیدا کول. بس دغه د عرفاني شعر تعریف دی، لکه رحمان بابا چې ویل. اوس راځم په پښتو ادب کې د عرفاني شعر تاریخ. هغه تعریف شو او د تاریخ دی. تاریخ پوهان وایي چې عرفاني شعر کوم چې په لومړي ځل باندې شیخ متی ولیکه. شیخ متی چې د شیخ عباس زوی و، په 14مه پیړۍ کې په 623 هجري کال باندې غالبا د افغانستان د لوی افغانستان په کوزه پښتونخوا کې زیږېدلی و. له دې وروسته ډېر شاعران نور هم دي، عبدالرحمن بابا، خوشحال خان خټک، عبدالحمید، ډېر شاعران نور هم شته دي. شیخ متی وایي چې شیخ متی چې خلیلي و، پاک الله ځینې راضي و. شیخ متی چې خلیلي و، پاک الله ځینې راضي و. دا د لنډ تاریخ، یعنی ابتدا د شیخ متی رحمه الله نه به ورته ویو، شروع ده او تر نن عرفاني شاعران الحمدلله په اوس وخت کې بیخي ډېر پیدا کېږي. دریم راځم ځانګړنو ته. فقط یو درې ځانګړنې ویم، هیله ده چې را سره تم پاتې شئ. لومړی دا چې د الله جل جلاله سره عرفاني شعر د انسان حقیقي مینه پیدا کوي. شیخ متی بابا وایي چې خاوند د ښکلې ستا جمال دی، خاوند د ښکلې ستا جمال دی، ښکاره د لور په لور کمال دی. که ورځ که شپه که پیړۍ کال دی، که ورځ که شپه که پیړۍ کال دی، ستا د قدرت کم کې مثال دی. د الله جل جلاله سره حقیقي مینه د شیخ متی بابا په دغه څو اشعارو کې ښکاره کېږي، او دا د عرفاني شعر یوه ځانګړنه ده. راځم دویمې ځانګړنې ته. دویمه ځانګړنه د عرفاني شعر دا ده چې دنیا فانی ګڼل. عرفاني شعر دا دنیا تا ته فنا معرفي کوي او دا دنیا تا ته فانی ګڼي. د بېلګې په توګه عبدالرحمن بابا وایي که نه، که حرس در باندې زور شي مرګ در یاد کړه، که حرس در باندې زور شي مرګ در یاد کړه، دا علاج دی دغه رنځ لره مرهم.
او د لحد د تاریکی علاج به سکړي د لحد د تاریکی علاج به سکړي چې ته دلته کې ویریږي په تور تم او وای چې غفلت هیڅ مناسب نه دی د سپینګیرو غفلت هیڅ مناسب نه دی د سپینګیرو خوب روان دی خوب روانه دی په وخت د صبح دم او مار چې سوړي لره ورشي ګوره سم شي مار چې سوړي لره ورشي ګوره سم شي ته د ګور غاړې ته لاړې نشوې سم په دې کې د رحمان بابا په دې بیتونو کې د دنیا د فنا او د دنیا د بېرغبتۍ یوه ځانګړنه ده همدا رقم په بل ځای کې رحمان بابا وایي چې هوښیار مه ګڼه هوښیار د دې دنیا هوښیار مه ګڼه هوښیار د دې دنیا بې وقوف دی وقوفدار د دې دنیا او روښنایي په هغه زړونو د حرامه چې پرې کښېني ګرد غبار د دې دنیا د رحمان بابا په پورته شعر او په دې شعر په دواړو شعرونو کې د دنیا بې رغبتي او د دنیا فنا دا بیان شوې ده او دا د عرفاني شعر یوه ځانګړنه ده راځم درېمې ځانګړنې ته درېمې ځانګړنې ته سره د دې چې الله عز وجل سره مینه او محبت پیدا کیږي خو د دې سره سره هم د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ستاینه به کیږي خوشحال خان بابا وایي چې د خدایي عرفان مې وشو په عرفان د محمد د خدایي عرفان مې وشو په عرفان د محمد او پاک دی محمد پاک دی سبحان د محمد او راشه نظر وکړه په طه او په یاسین راشه نظر وکړه په طه او په یاسین او خدای دې صفت کړي په قرآن د محمد د خوشحال خان بابا د دې بیتونو نه داسې معلومیږي چې د الله عز وجل سره سره د محمد صلی الله علیه وسلم ستاینه کول دا هم د عرفاني شاعر د ځانګړنو نه یوه ځانګړنه ده څلورم په پښتو ادب کې عرفاني شاعران څوک څوک دا چې ابتدایي شیخ متی کړې وه وروسته له هغې نه او تر ننه پورې څوک څوک دي دا خو به بلا ډېري الحمدلله به پکې وویو خو هغه ځینې مشهورې څېرې به زه تاسو ته په ګوته کړم لومړی شیخ متی شو چې د شیخ عباس زوی و په 14مه پیړۍ کې د پیدا شوی و دوهم عبدالرحمن بابا چې عرفاني شاعري کوله او په عرفاني شاعرۍ کې تر ټولو مشهور شاعر عبدالرحمن بابا دی دریم خوشحال خان خټک دی که څه هم خوشحال خان خټک ملي شاعر و خو عرفاني افکار هم زیات شته لکه تاسو چې ما د محمد صلی الله علیه وسلم ستاینه پکې وویله څلورم نمبر کې کاکا صاحب عبدالحمید اڅکزی چې د عرفاني شاعرۍ له لارې خلکو ته درس ورکاوه داسې ډېر زیات شاعران نور هم شته لومړی به راشو په لنډه توګه باندې او په یو څو کرښو کې د شیخ متی رحمه الله لنډه پېژندنه وکړو شیخ متی رحمه الله ډېر متقي شاعر و د شیخ عباس زوی و او د خرخیبون پرهیزګار لمسی و چې په لومړي ځل یې شعر ویلی او په 623 هجري کال کې پیدا شوی و او په 688 هجري کال کې د 15 کالو په عمر له دنیا څخه رحلت کړی و د دې د وفات ځای د ترنګ په غاړه په کلات کې چې که څه هم کلات د زابل مربوط کېږي فکر کومه خو د کندهار نه په 50 میله فاصله کې پروت دی په کلات کې خاورو ته سپارل شوی دی او اوس هم د ده کورنۍ په قندهار کې شته دی او په قندهار کې د ده کورنۍ ته ډېر خلک احترام لري د شیخ صاحب متی لویه خدایه ستا په مینه د هر ځای شیخ متی لوړ اخلاق او عرفاني شاعري ډېره مشهوره وه د دې په خاطر ورته خلکو د بابا لقب ورکو
لکه څنګه چې د بابا لقب پښتانه هغه چاته ورکوي چې هغه د کوم عمل یا د کوم فن یا د کوم خدمت لوی لاسته راوړنه ولري. د مثال په تور احمد شاه بابا، عبدالرحمن بابا، دا باباګان دا پښتانه په عامه توګه هغه چاته د بابا لقب ورکوي چې هغې ته ډېر احترام ولري او هغې یو څه لاسته راوړنه دوی دپاره کړې وي او د هغې خدمت منل شوی وي. په همدې خاطر شیخ متی ته د بابا لقب ورکړل شو. دویم راځم عبدالرحمن بابا ته، که څه هم د دې معلومات ټولو سره شته دی، خو دا چې نن ورځ دې ته ځانګړې شوې ده فقط د دې لنډه لنډه پېژندنه تا ته کوم. عبدالرحمن بابا د عبدالستار زوی و او په 1042 هجري کال کې زیږېدلی و او په 1128 کال کې وفات شوی و. عبدالرحمن بابا د پېښور په نږدې سیمه بهادر کلي کې زیږېدلی و. دغه مهال د ده کورنۍ زیاته شتمنه وه، خو عبدالرحمن بابا خپل تصوف او عرفانی شاعرۍ دومره مجبوره کړی و چې هغه د خپل شتمنۍ او د خپلې کورنۍ لاره پرېښې وه او هغه د عرفاني شاعرۍ لور ته تللی و او د خدای مینه یې ځانګړې کړې وه. عبدالرحمن بابا ته د پښتو حافظ هم ویل کېږي ځکه چې د هغې شاعري د الله عز وجل له مینې ډکه او پوره ده. عبدالرحمن بابا د پېښور په حسن آباد سیمه کې خاورو ته سپارل شوی دی. دریم راځم خوشحال خان خټک ته. خوشحال خان خټک لنډه پېژندنه داسې ده چې خوشحال خان بابا د شهباز خان زوی د یحیی خان لمسی او د ملک اکوړه کړوسی دی. په کال 1414 عیسوي کال کې زیږېدلی دی. خوشحال خان بابا خپل تعریف داسې بیانوي، دا کم تعارف چې د خوشحال خان بابا تاسو سما وکړه دا خوشحال خان بابا په خپل شعر کې داسې بیانوي چې د هجرت زر 22 سن و چې زه راغلم په جهان، زه خوشحال د شهباز خان یم چې ترزن یم کان په کان. شهباز خان د یحیی خان و بل چې نه و هسې ځوان او یحیی خان د اکوړې و چې په توره و سلطان. او په کال 1409 عیسوي کې د فبروري په 19 خاورو ته سپارل شوی دی. له دې وروسته عبدالحمید بابا او همدارنګه عبدالرحیم محزوب دا د الله جل جلاله د عرفاني شاعرۍ لوی شاعران دي او داسې ډېرې بېلګې شته دي. الله جل جلاله دې د دوی قبرونه له نورونو ډک کړي او الله عز وجل په دوی باندې رحم وکړي او الله عز وجل دا رقم شاعران زمونږ په ټولنه کې زیات کړي. زه فقط د دوی دپاره 2 بیتونه ډالۍ کوم او نور خدای پاماني کوم. لومړی قیام الدین خادم بابا وایي چې خادم چې په اخلاص شي څوک د ملک او د ملت وطن یې پس له مرګه په مدفن فخر کوي. او بل شاعر به داسې وایي چې قبر کې وسپړې والله چې سلامت به وي، خاورې څه طاقت لري چې دا ککرۍ خاورې کې. له توجه مو نړۍ مننه. الله دې وکړي چې زما د ماتو ګوډ او د کم معلومات تاسو ته د خوښې وړ ګرځېدلې وي. له توجه مو نړۍ مننه. کور مو ودان. السلام علیکم ورحمت الله.